السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به وئ. دوستانو ډېر دوستان پوښتنه کوي چې زموږ له پلی سټور څخه نه کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کیږي نه اپډیټ کیږي. د دې مشکل څه شی ده؟ غواړم دوستانو نن درته د همدې په باره کې ویډیو جوړه کړم تر څو ستاسو دا مشکل حل شي. دوستانو که چیرته تاسو وای فای استعمالوئ نو هم به دا مشکل تاسو ته ممکن راځي، او که د موبایل ډیټا استعمالوئ هم به ممکن دا مشکل راسي. غواړم د دواړو درته د حل لاره وښیم. دوستانو د حل لاره یې ډیره اسانه ده. اوس د مثال په توګه زه غواړم چې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړم. دوستانو خو اپلیکیشن به څنګه وي ډاونلوډ کیږي نه. د مثال په توګه زه غواړم واتساپ کوم اپډیټ کوم خو اپډیټ کیږي به نه. دوستانو ګورئ دا پرابلم به راځي درته. اوس د دې سولوشن او حل لاره زه درته ښیم. دوستانو را به شئ سیټینګ ته. په سیټینګ کې به نیټورک باندې کلیک وکړئ. اف ډاونلوډ پریپریشن دا ستاسو د اپلیکیشن د ډاونلوډ کېدو لپاره ده. دا اوس په وای فای کې ده. که چیرته تاسو وای فای انسټالوئ بیا دا مشکل نه درته راځي اوس. او که چیرته د موبایل ډیټا استعمالوئ نو دا پرابلم او دا مشکل به درته راځي. نو د دې لپاره چې دا حل کړئ دا به او اني نیټورک ته کوئ، دا به اوکې کوئ. او که چیرته اپډیټ کېدو کې ستونزه وه، اپډیټ کېدو کې هم دا خاص په وای فای باندې اپډیټ کیږي. او که تاسو اني نیټورک ته کوئ نو ستاسو د موبایل په ډیټا به هم اپډیټ سي. دغسې مشکل کې چیرته تاسو وای فای استعمالوئ دا مشکل درته راته نو تاسو یې صرف وای فای ته کوئ. دلته به اوس دوستانو زه بیا واتساپ وکې کړم. ګورئ دوستانو واتساپ به خپله اپډیټ کیږي. ګورئ دا دوستانو واتساپ اپډیټ شو. خدای دې وکړي چې ستاسو دا مشکل حل شوی وي. که چیرته تاسو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او د نورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره واوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.